سایمن سینک په الفاظو کې مونږ داسې ویلی شو کله چې هم د ګولډن سرکل کې توازن قایم وي نو تر هغه وخته پورې به اعتماد قایم وي او د دې یو طریقه دا هم ده چې د دغه ادارې لیډر یا د دغه کمپنۍ سی ای او داسې یو نظام جوړ کړي چې په هغه نظام کې دغه فالوورز او امپلایز ته دا وریادول شي چې دا کمپنی یا دا اداره د کوم مقصد لپاره جوړه شوې وه او آیا مونږه په دغه مقصد حاصلولو کې ټیک روان یو او که نه ځکه خو سایمن سینک وایي چې خپل ویلیوز ګایډینګ پرنسپل ویژن سټیټمنټ او پرپز په دیوال باندې لیکلو سره په عمل کې نه راځي بلکې دې دپاره به داسې نظام جوړی چې د هغه نظام په بنیاد باندې هر یو کس په اسانۍ سره په دې باندې عمل کولو ته تیار وي او که مونږ یې صرف په دیوال ولیکو نو خوند خو به ډېر کوي دې به هغه شانتې اثر نه وي څنګه چې پکار دی دویمه طریقه دا ده چې د دغه اداره کې د امپلایز بونس پروموشنز او مراعات په دغه ویلیوز او په ګایډینګ پرنسپل باندې عمل کولو سره وتړلی شي مطلب د خبرې دا دی کم امپلایز یا پیروکار چې څونه هم په دغه مقصد حاصلولو کې کوشش کوي او په هغه ګایډینګ پرنسپل باندې زیات نه زیات عمل کوي نو هغه ته به بونسز پروموشنز او مراعات ډیر ملاویږي په نسبت د هغه امپلایز او پیروکار کم چې خپل مقصد کې هغه کوشش نه کوي نو که په اداره او په کمپنۍ کې دغه توازن برقرار وي نو اعتماد به هم برقرار وي او که دا توازن برقرار ونه ساتل شي او صرف د چاپلوسۍ په بنیاد باندې پروموشن بونس او مراعات ورکړي شي نو غیر متوازن بشي دغه اداره او دا کمپنۍ بد اعتمادي به د لیډرز او د فالوورز د امپلایرز او د امپلای ترمنځ پیدا شي او اداره به ورځ پر ورځ کمزوري کېدو او په ښکته کېدو راځي ستاسو امپلایز به ستاسو په اداره کې ناست وي او هغې به چې ته بل ځای کې ځان له ښه جاب کتلو کوشش کوي او تاسو به بلیک میل کوي چې مونږ له پروموشن او مراعات راکه ګینې زو درنه او تاسو به هم په دغه بلیک میلینګ کې کله کله راځئ او د هغې ته به مراعات او پروموشن مجبورا ورکوئ ځکه چې د اعتماد فضا خو به وینه د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي